روایتو کې راځي چې دنیا کې انسانان کله ګناهونه روان کی نو داغي پر معاشره باندې داغي اثر خامخا راځي چې کله دنیا کې با مالداران زکات بند کې دا لوی ګناه ده نو الله تعالی د اسمانه سره پر معاشره باندې باران بند کې داغي ژوندۍ پکاختی کیږي چې کله په دنیا کې په انسانانو کې فحاشي او بے حیايي زیات سي نبی الله تعالی داغي نتیجه دنیا کې پر انسانانو بیماری کشیش دي داسې بیماری ور باندې کشیش دي چې د دې پلرونو او نیکګونو داغي نوم نه اوریدل په داسې بیماری کې معاشره راسي نو دا د انسان د ګناهونو د دنیا سزا یې زګه دنیا کې چې د سړي څخه ګناه کیږي الله تعالی ناراضي او د الله تعالی د ناراضګۍ اثر پر معاشره باندې دغی حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی څخه پوښتنه کوي یا الله ته چې د معاشرې سره ناراضه سي ستاسو د ناراضګۍ علامې سي الله تعالی ورته امنع عنهم عتبان زرعهم یو نو شانه می داده چې د دې د کښت زمانه سي د دې د فصل د کرلو زمانه سي او د دې پمزکه کې د تخم اشولو زمانه سي زه پر دوی بارانونه بند کړم بیا د دوی تخم د غسی پمزکه کې پاتس وامطروا عليهم عتبان حصادهم چې کله د میوه وخت را ورسېده چې کله د لو وخت را ورسېده او چې کله د میوه د پخواله او د خرابې زمانه را ورسېدل بیا پر دوی باندې ز بارانونه را شروع کوم چې صدیله پلاس ورغلي دی هغه د باران په شکل ور برباد کړ دی معنا دا د چې زه د معاشرې سره ناراض یم ولې ناراض یم ځکه د معاشرې ژوندۍ په ګناهونو کې